بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ډیزاین او ترانزیشن برخه ولوستله. یوه خبره غواړم چې نن تشریح کړم چې په یوه پریزنټیشن کې موږ څنګه کولی شو چې دوه ډیزاینه ورکړو. تاسو راشئ مثلا اووم سلایډ ته، راشئ هوم برخې ته، راشئ سیکشن ته، دلته یو سیکشن ورکړئ، دلته سیکشن پیدا شو. راشئ ډیزاین برخې ته، دلته کلیک وکړئ. تاسو وینئ چې له اووم سلایډ وروسته یو ډیزاین ده او له اووم شپږم بل ډیزاین ده. بل څرنګه کولی شو ترانزیشن برخه کې چې اول سلایډ سورټر ته راشئ. مثلا موږ غواړو چې ترانزیشن کې اتومات انتخاب کړو چې خپله وروسته بل سلایډ په اتومات ډول راشي. زه مثلا هر سلایډ ته 2 ثانیې وخت ورکوم. دا غواړم په ټوله عملي کړم. ترانزیشن شکل یې هم داسې شکل انتخابوم، دا هم په ټوله عملي کوم. بعضې سلایډونه دي دا اوس هر سلایډ 2 ثانیې وخت نیسي. بعضې سلایډونه دي مثلا دا سلایډ ده چې دا ډېر وخت ضرورت لري. تاسو راشئ هماغه سلایډ کلیک کړئ او وخت یې اضافه کړئ. کوم سلایډ ته چې تاسو پوهېږئ وخت زیات غواړئ هماغه ته زیات وخت ورکوئ. بیا به دا وروسته په اتومات ډول خپله بدلېږي. زه به راشم فرام کرنټ به انتخاب کړم. کله چې 2 ثانیې پوره شي بل سلایډ به په اتومات ډول راشي. تاسو وینئ چې هر وخت چې پوره کېږي بل سلایډ په اتومات ډول راځي. کوم ته چې تاسو زیات وخت ورکړئ هغه به زیات وخت نیسي. را به شو انیمیشن ته. انیمیشن لپاره به په بل سلایډ کې خبرې وکړم. دا سلایډ کې تاسو وینئ کابل ده. ترانزیشن د ټول صفحې لپاره و، انیمیشن د یو صفحې د برخې لپاره ده. مثلا د خط لپاره ده. زه د خط ته یو انیمیشن وکړم. مثلا دلته راځم هر انیمیشن چې تاسو انتخابوئ. مثلا داسې یو انیمیشن وکړم. او افغانستان ته هم راځم یو بل انیمیشن وکړم. مثلا افغانستان ته راځم له پت موشن څخه یو داسې یو انیمیشن وکړم. تاسو انیمیشن نقص وګورئ. راشئ سلایډ شو ته، فرام بیګیننګ راشئ. دا د کابل انیمیشن او دا د افغانستان انیمیشن. زه غواړم چې افغانستان وروسته له څه شي راشي. را به شو دلته کلیک به وکړو. را به شو انیمیشن ته. زه غواړم چې د افغانستان اتومات ډول راشي. دلته بیا راشئ ویت یا افټر پریویس به انتخاب کړو. کله چې دا ختم شي بیا به دا راشي. تاسو وینئ چې کله دلته کلیک وکړم، کله چې د کابل انیمیشن ختم شي په اتومات ډول د افغانستان انیمیشن شروع کیږي. بل به راشو انیمیشن ته. په انیمیشن افیکټ کې غواړئ چې دا څرنګه راشي. لاین په شکل راشي. هر حالت چې تاسو ورکوئ مثلا د اس په شکل تاسو راسه وګورئ چې دا د اس په شکل تبدیل شو. بل د افغانستان مثلا کابل وروسته راسي که یو ځای راسي که په کلیک باندې راشي. تاسو کلیک ونه کړئ بیا نه راځي. څومره وخت ونیسي. کله چې دا ختم شو انیمیشن ختم شو بیا څومره وخت ونیسي. تاسو راشئ مثلا 3 ثانیې وخت به ورکړو چې خپل انیمیشن ونیسي او 1 ثانیه وروسته له هغه هم صبر وکړي. دا غواړي چې مخکې راشي که بل مخکې راشي. موف ارلیئر یا موف افټر. را به شم دا به تاسو وګورئ فرام بیګیننګ. اول به کلیک وکړئ بیا وروسته بل به یې پخپله راشي. بیا به راشم انیمیشن برخې ته. بل د ټریګر برخه ده. په ټریګر کې زه غواړم چې مثلا د کابل کله چې زه په کابل کلیک وکړم افغانستان زما لپاره راشي. تاسو راشئ افغانستان باندې کلیک وکړئ بیا راشئ وروسته له هغه آن کلیک اف ټایټل 1. دا ځای ټایټل 1 ده. زه به راشم فرام دا به انتخاب کړم. اوس کابل راغی. زه غواړم چې کابل تر څو چې کلیک ونه کړم افغانستان همداسې پاتې وي. کله چې کابل کلیک وکړم د افغانستان لپاره هم انیمیشن پیدا شو. دته ټریګر وایي. بل په ټریګر کې د بک مارک خبره ده چې دا د ویډیو مربوط کېږي. زه دلته ما لپاره یو ویډیو ده. تاسو به راشئ له ویډیو ته. تاسو به ویډیو اول انسرټ کړئ. د کابل ده. زه کابل ته باید انیمیشن ورکړم. مثلا راځم دلته آبجکټ کالر له یو دا انیمیشن انتخابوم. زه غواړم چې کله دا ویډیو یو خاص ځای ته ورسېږي بیا دا کابل راشي. راشئ دلته ویډیو ته پلی بک ته راشئ. دلته راشئ یو بک مارک. اول بک مارک پاک کړئ بیا بک مارک اضافه کړئ. زه راځم دلته یو بک مارک کوم.
کله چې ویډیو دغه ځای ته راورسېږي دغه حالت ځای ته تاسو وینئ چې یو اته ویشتم د ثانیې ته راشي کابل به په دومره ډول راشي. زه راځم دلته راځم اول کابل انتخابوم بیا راځم انیمیشن ته بیا ټریګر ته د بک مارک هم فعاله شو. بک مارک 1 د یو بک مارک لرو په دغه ویډیو کې. کله چې تاسو سلایډ شو ته راشئ کله چې د ویډیو هماغه ځای ته ورسېږي 1.28 هماغه ځای ته چې ورسېږي د کابل به په اتومات ډول راشي هماغه انیمیشن به عملي شي. تاسو وګورئ انیمیشن عملي کېږي دا تاسو وګورئ صحیح ده. دا درس هم دومره بس ده. په انیمیشن کې لږ نور خبرې هم دي هغه سبا به انشاءالله تاسو ته تشریح کړم. اوس له توجه نه